سلامونه ستړي مشه جوړ بخیر. دا د پکتیا د ځاځیاریوب ملي پارک دی. شپنی ښکلی منظر دی او ګڼ شمېر سیلانیان راغلي دي. زموږ یوه بله ډېره په زړه پورې او ښکلې خپرونه ستاسې لپاره وړاندې کیږي. ښکلي ځوانان راسره دي، خصوصا بیا زموږ ډېر قدرمن میلمه پښتون ارمان راسره دی. تاسې له نوم سره اشنا یاست او د فعالیتونو سره اشنا یاست، نو د سره به لنډې خبرې اترې ولرو. هیله دا ده چې مالتیا مو وکړئ. تر هر څه وړاندې لومړی کې ارمان صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست، وایم ستړي مه شئ. مننه ډېره زیاته. زه هم لومړی تاسو ته او ټولو درنو وروڼو ته څه چې ناست دي او څه ولاړ دي او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ وساتنه. مننه کور ودان. اتل صاحب خیر. ډېره مننه. ډېر زیات د خوښۍ ځای دی چې د ځاځیاریوب په ملي پارک په دغه ښکلي سرسبزه خاوره باندې ارمان صاحب راسره دی. بله ارمان صاحب، د اختر د خوښۍ شپې او ورځې دي. سیلانیان ګوري چې په ګڼ تعداد کې راغلي دي او په دې رابطه باندې هم راته وغږېږه. دې تر څنګ په خپل چکر باندې هم خبرې راته وکړه. لیدونکي زموږ ستاسو خپرونه ګوري. داسې ده ځاځیاریوب خو داسې ځای دی چې په اختر کې ډېر ډک وي. یو شخص وغواړي چې د منډیر نه سړک نه همدې پارک ته ځان راورسوي، په 3 ساعتو کې به هم راونه رسېږي د ډېر بیروبار نه. نو سیلانیان ډېر لري، خلک ډېر ورته راځي او بل ما هم ډېر خوند ترې اخیستی دی. هر ځل چې زه راغلی یم ډېر بیل موسم، خو دا ځل ډېر تغییره ځای و، ډېر تغییرات پکې راغلي و، ډېر څه ما پکې ولیدل د تېر ځل نه. تېر ځل به دلته چې راغللې د خاورې دوخړې به په دې پارک کې ډېرې وې، یعنې داسې آزاد به مونږ تاسې نه سو کېناستلی په ازاده فضا کې، ټول دوخړې به وې او هغه زمونږ تفریح به یې راخرابوله. خو اوس یو لوی تغییر همدا دی چې اوس خلک کولی شي په ازاده فضا کې بنډار وکړي، کښېني او طبیعي هوا ده، دا فایده هم لري. نو د مخکې نه ډېر لوی تغییر همدا رامنځته شوی. بل نور ډېر تغییرات دي، هر څوک چې راځي دا ټول به په سترګو ویني. بلې پوښتنې زما تعقیبي ډېرې دي، خو کله هم چې د منډیر ملي پارک لپاره زموږ دغه خپرونې وړاندې شوي دي او وړاندې کېږي، ما اتل ډېر کله په خپرونو کې جوړه راځو. اتل صاحب ته به نوبت ورکړو. ډېره مننه ارمان صاحب. ارمان صاحب، ستاسو خپرونې ګورو، ستاسو پر سوشل میډیا راتګ ګورو. اختر دی په کور نه دی، بیرون دی د ځوانانو سره، د خلکو سره. نو داسې کور ته هم پکې ځې کله کله که نه؟ داسې ده که نه، اختر په کور کې خوند نه کوي. اختر هسې خوند کوي چې خپل هم خوند ترې واخلي او ځوانانو حال هم احوال هم پکې راواخلي چې په اخترونو کې ځوانان په څه مصروفه دي. نو داسې اوس تاسو هم ګوره دومره کور ته نه پکې ځئ، تاسې هم داسې ځوانان زموږ خو بیخي لاړ شوي نه یو، زموږ د اختر نه یوه ورځ وړاندې راغلي یو. نو دې نه معلومداره ده نو چې تاسې نه یې تللي نو زه به څه لاړ شمه. نو په اخترونو کې خو خلک ډېر کوشش کوي چې د خلکو د ټولنې په منځ کې واوسي او د خلکو حالات وګوري په اخترونو کې، تر څو اختر ورځې په تفریح او خوشحالۍ سره تېرې کړي. او د اختر دغه څو ورځې چې تېرې شوې مختلفو بېلابېلو ولایتونو ته سهو ته به تللی، بیا چې دلته ځاځیاریوب ته راغلې، نو کوم ځای ډېر ښه و؟ دا چې دا خبره داسې ده، هر ځای ځان ته خپله ښکلا لري. که مونږ ځاځیاریوب یاد کړو، که نورې ولسوالۍ یادې کړو، د پکتیا ولایت هر ځای ځان ته نوم لري، تاریخ لري، ښکلا لري. نو داسې نه شم ویلی چې کوم ځای به ښکلی، ما ته ټول ځایونه ښکلي دي، بس خوند ترې اخلم. صحیح. شعر او شاعرۍ ته به راځو، ځکه خپرونه به ډېره رالنډوو او زموږ نورې برنامې به هم لیدونکي تعقیبوي. شهرت او څه چې اوس د ټولنې په منځ کې ځان احساسوي، ګورئ، شعر درکړ، ډیپلومې درکړ، نو طبعا چې مینهوال به دې ته په تمه وي چې خامخا د ارمان نه یوه ښکلې ډیپلومه واوري. نو حتما داسې چل ده چې هر څه ځان ته شوق لري، مینهوال لري. نو دا چې زه مشهوره سوم، ستاسو خبره همدا ډیپلومه وه، شاعري وه چې مینهوال مې پیدا کړل او خلکو له ما سره مینه پیدا سوه. همدا د خلکو مینه ده چې زه همداسې مخ پر وړاندې ځم او پرمختګ کوم، همداسې ورځ تر بله مخ ته ځم، مخکې روان یې او روان اوسئ. بس ستاسو دعاګانې حتما به مخ ته روان یم.
نو ولې نه دا خو سخت کار نه دی ډیپلوما خو نن سبا که تاسو ته هم دا اوس ووایم تاسې هم کولی شئ خو داسې ده چې طرز او انداز غواړي چې په طرز او انداز سره وویل شي ډیپلوما که ووایم هان صاحب دا هر چا د واس کار نه دی نو شخصا زه خو ډیپلومې به موږ کړي خو هغسې نه لکه تاسو چې کوئ نو ستاسو دغه انداز ستاسو دغه د ډیپلومې هغه غږ آهنګ هغه ډېر خوندور دی هغه ډېر یو په زړه پورې دی نو مهرباني موږ به غوږ ونیسو نو اورو یې ولې نه زه به یو دوه بیتیانې له تاسو سره شریکوم مهرباني بس ټول ځوانان هم ولاړ دي ټولو ته دې ډالۍ وي وایي چې زما زړه دی زما ځان افغانستان دی زما زړه دی زما ځان افغانستان دی له خپل ځان نه راته ګران دی افغانستان دی محبت کې بې له سر او مال نه تیر یم محبت کې بې له سر او مال نه تیر یم زما ژوند زما جانان دی افغانستان دی او بل شعر دی چې ښکلاګانې مو خورې کړې په وطن کې ښکلاګانې مو خورې کړې په وطن کې رڼاګانې مو خورې کړې په وطن کړې پاکه ربه نوی کال د خوښۍ کال کړې پاکه ربه نوی کال د خوښۍ کال کړې خنداګانې مو خورې کړې په وطن کې خنداګانې مو خورې کړې ډېر زبردست مننه ډېره زیاته کور مو ودان ستاسو د مینې نه او داسې ده چې داسې مجلسونه کله کله خوند کوي نو داسې مجلسونه خو موږ لټوو چې را پیدا کړو بیا چې تاسو راغلی دا زموږ لپاره ویاړ بیا د پکتیا ډاک ته بیا زازیاریوب ملي پارک ته چې راغلی نو دلته ډېر زیات ځوانان ولاړ دي تاسو یې ګورئ نو دوی هم سیل ته راغلي دي چکر ته راغلي دي بیا ستاسو په لیدو ان صاحب د دوی په لیدو ډېر زیات خوشحاله دي چې ستاسو غوندې تنکي ځوانان او با شخصیته اشخاص راځي نو دا زموږ لپاره ویاړ دی بله بیا پوښتنه به دا وکړم بیا به خپرونه هم پسې راټولوو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه پارک ته په راتګ باندې او د مینهوالو هغه یو ځای کې دنه ستاسو سره سیلفیانې تصویرونه دې خو ډېر راتنګ کړی نه وایي چې که مشهوره سولې دا به منې که نه اوس دا مینهوال دي اوس که دوی ته مونږ وایو چې عکس نه اخلو بیا به وایي چې کبر کوي کبرجن دي عکس نه اخلي او که عکس ورسره واخلو بیا داسې عکس اخلي یو عکس بانه به درته کوي خو شپاړس به یې اخیستي بل ته به نوبت نه کې رسېږي وایي چې که خانې په یارانې که نه وایي که خانې په یارانې نو خبره دا ده چې مینهوال که نه نو بیا هم سړی څه نه دی که نه نو مینهوال هغه څوک دي چې موږ او تاسو باید دوی ته مینه ورکړو دوی باید موږ ته مینه راکړي بیا شخصا تاسو خو باید بیا ډېره مینه ورکړئ ځکه تاسو ډېر فالو کوي تاسو ډېر څاري نو زموږ هیله دا ده چې حوصله وکوئ نه وایي چې صبر میوه خوږه وي نو داسې به نه کوو چې زړه تنګ کړو او بیا حوصلګي وکړو خو خیر دا به منون هو ډېره مننه کور ودان خپرونه به راټوله کړو که وروستۍ کې څه ویل لرئ لیدونکو ته وروستۍ نورې ورځې هم دي د خوښۍ ورځې دي او لا هم د افغانستان د ګوټ ګوټ نه خلک را روان دي د زازیاریوب ملي پارک ته دوی به دلته میلې کوي بنډارونه به کوي مجلسونه به کوي بس په پای کې لنډ دا پیام لرم لیدونکو ته چې همدا پارکونه چې جوړیږي د دوی لپاره جوړیږي د خلکو لپاره تر څو راسي تفریح وکړي فکر پکې بدل کړي که په داسې ځایونو کې دوی ونه اوسي یعنې دا پارک بې معنا دی دا جوړول بې معنا دي زحمت باسل پرې بې معنا دي نو که دوی ورته راشي ارزښتمند کېږي بس راځي دي په داسې ورځو کې خو باید راشي او تفریح وکړي ساعت تېر کړي تر څو اختر پرې خوشحاله تېر شي مننه ډېره مننه کور ودان مننه ډېره زیاته ارمان صاحب اتل صاحب خپرونه به راټوله کړو بلکل نو ارمان صاحب نه که هر څومره مننه وشي کمه ده موږ ته وخت راکړه نو خپرونه په همدې ځای رانغاړو هر چیرې چې وایي ښه اوسئ